ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان د لوی قدرتونو د سیالۍ په ډګر کې بدلیدونکی دی. ډاکټر صاحب غني تازه پیغام را لېږلی او اشرف غني وایي طالبان ډېر ښه ګامونه پورته کوي، خو که په طریقه یې پورته کړي نو افغان ولس او هیواد به ډېر پرمختګ وکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د موقعیت په اړه په خپل وروستي درس کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویلي کانونه د افغانستان لویه پانګه ده، خو له دې کانونو څخه زموږ د بدبختۍ امکان هم موجود دی چې عاجلې پاملرنې ته اړتیا لري. دغه کانونه ته د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د چین، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو لیوالتیا زیاتېدو ته په اشاره ښاغلي غني ویلي افغانستان باید ژر تر ژره خپل دایمي بېطرفي تامین کړي تر څو له دې سیالیو څخه ووځو. موږ د لویو امپراتوریو او قدرتونو د دوامداره سیالیو قرباني یو. زما غوښتنه دا ده چې په هیواد کې لازمي اجماع رامنځته شي چې راتلونکي 40 50 او کلونو لپاره او په ځانګړي ډول راتلونکي 100 کاله د افغانستان انکشاف، ثبات او د خپلو خلکو هوساینې ته وقف کړو. اړتیا ده چې باید د خپلو خلکو ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړو او له هغه حرکتونو او هغه ارتباطاتو څخه ډډه وکړو چې موږ ملي هویت، ملي یووالی او زموږ د نسلونو راتلونکي ته لویه ضربه ورسوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا، خیر چارې.